سلامونه او نیکې هیلې د هیله اکاډمي درنو څارونکو یو ځل بیا ښه راغلاست. خوشحاله یم چې د کمپیوټر د بنسټونو د اووم درس په وړاندې کولو سره یو ځل بیا ستاسې په درانه چوپړ کې یم. په دې درس کې به د ځینې اړین سافټویرونو پېژندنه ترسره کړو چې څنګه هغه سافټویرونه څه کار کوي، څنګه ترې استفاده کوو او کومې دي. نو دغه د سافټویرونو پېژندنه به په دې درس کې ترسره کړو. د دې درس د لوستلو موخه هم د کمپیوټر د ځینو اړینو سافټویرونو پېژندل دي. په دې لوست کې به له دې مطالبو سره اشنا شو د مایکروسافټ افیس پروګرامونه چې عبارت دي له مایکروسافټ ورډ، مایکروسافټ اکسل، مایکروسافټ اکسس، مایکروسافټ پاورپوینټ، داسې بېلابېل نور پروګرامونه لري چې په دې کې به ځینې هغه اړین سافټویرونه موږ تاسو ته وپېژنو. د پی ډي اف لوستونکی یا پی ډي اف ریډر، ځینې اړین او معلوماتي سایټونه، اړین څېړنیز سایټونه او د ژباړې لپاره څو اړین سایټونه به تاسو ته وپېژنو. لومړی د مایکروسافټ ورډ پروګرام دی. مایکروسافټ ورډ د مایکروسافټ افیس یو تر ټولو اړین پروګرام دی چې د مکتوبونو، اسنادو، تحقیقونو د ثبت، کورنیو دندو د لیکلو، همداسې د سیمینارونو د برابرولو، د مونوګرافونو د لیکلو، د تیزسونو د لیکلو لپاره، د کتابونو د کمپوز لپاره هم په ابتدایي توګه کارول کیږي. نو په ورډ کې کولی شو چې شخصي، دفتري، حرفوي او یا هم زده کړیزې چارې ترسره کړو. یعنې ټول هغه لیکلې چارې چې موږ یې لیکو په عادي شکل هغه په ورډ کې ترسره کوو. مایکروسافټ اکسل هم د مایکروسافټ افیس یو تر ټولو اړین پروګرام دی چې په بېلابېلو برخو کې لکه سوداګري، مالي چارې، زده کړې او څېړنو کې د محاسباتو ترسره کولو لپاره کارول کیږي. یعنی تر ټولو اړین محاسبات او په ښه شکل کولی شو په اکسل کې ترسره کړو. دا پروګرام په اسانۍ سره د لاسرسي وړ دی، په اسانۍ سره زده کیږي او په اسانۍ سره ترې ګټه اخیستی شو. که څو نور محاسباتي پروګرامونه ډېر دي خو اکسل تر ډېره استفاده کیږي او تر ډېره اسانه ده. نو دا هغه محاسباتي چارې چې موږ غواړو چې پکې مثلا په شرکتونو کې ترسره کړو، بالخصوص موږ په ګران هېواد افغانستان کې اکثره دفترونو کې محاسباتي چارې یا حاضریانې یا هغه د دفتر معمولا عادي ډیټابیسونه خلک په همدې اکسل کې برابروي او د ډیټابیس په شکل که څوم ډیټابیس ده نه خو په دې شکل ترې استفاده کوي. مایکروسافټ پاورپوینټ دا هم د مایکروسافټ افیس یو اړین پروګرام دی چې د کنفرانسونو کې، همداراز په سیمینارونو کې او همداراز په تدریس کې په بېلابېلو برخو کې خلک ترې استفاده کوي. په پاورپوینټ کې موږ سلایډونه جوړوو د دې لپاره چې هغه خپل مطالب که هغه سیمینار وي، کنفرانس وي، درس وي، کار وي په لا ښه توګه یې خلکو ته وړاندې کړو. دغه درسونه چې موږ تاسو ته ریکارډوو، دغه د کمپیوټر د اساساتو درسونه، دا معمولا موږ په پاورپوینټ کې ډیزاینوو، تاسو ته ښیو. نو دغسې چارې هم کولی شو موږ په پاورپوینټ کې ترتیب کړو. او همداراز د پی ډي اف لوستونکی یا پی ډي اف ریډر چې موږ ورته وایو، پی ډي اف هغه فایل ته ویل کېږي چې معمولا په ورډ یا اکسل یا په نور پروګرامونو کې یو څه ترتیب شوي او د دې لپاره چې خلک پکې تغیرات رانولي او په خپل منجمد حالت کې پاتې شي، نو دا په پی ډي اف باندې ثبتوي او بیا بیرته کله چې موږ غواړو هغه پی ډي اف پرانیزو، نو موږ اړ یو چې پی ډي اف ریډر په خپل موبایل یا په کمپیوټر کې ولرو تر څو پی ډي اف فایل موږ ته پرانیزي. نو پی ډي اف ریډر هم یو اړین سافټویر دی چې د پی ډي اف فایلونو د پرانیستلو لپاره کارول کیږي. معمولا ډېری وینډوزونه او موبایلونه چې د هغه پی ډي اف ریډر په ځان کې نه لري، خو په دې وروستیو کې هغه جګ ماډلونه چې راځي په کمپیوټرونو کې، په وینډوزونو کې او همداراز په موبایلونو کې، هغوی معمولا د پی ډي اف ریډر د پی ډي اف د پرانیستلو وړتیا لري، خو ځینې ماډلونه شته چې هغوی د پی ډي اف د لوستلو وړتیا نه لري. نو د هغوی لپاره اړ یو چې پی ډي اف ریډر انسټال کړو. نو موږ چې آنلاین کتابونه ډاونلوډو غواړو ولولو، اکثرا معمولا چې په پی ډي اف کې، نو دا زموږ لپاره اړینه چې باید په خپل کمپیوټر یا موبایل کې ولرو. چټ جی پی ټي هم د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ کار کوي او دا هغه پروګرام دی چې پر مټ یې کولی شو خپلې پوښتنې حل او تر یوه بریده منطقي ځوابونه ترلاسه کړو. چټ جی پی ټي زموږ یو تر ټولو ښه همکار کېدای شي چې کولی شو ورسره بحث وکړو، ترې معلومات ترلاسه کړو، ځینې پوښتنې لرو، په درس کې ځینې ستونزې لرو، په بېلابېلو برخو کې، هغه که په اسلامي برخه کې، که په کیمیا کې، فزیک کې، کمپیوټر، انګلیسي ژبه، په بېلابېلو برخو کې، په هره برخه کې، په طبابت کې موږ ته معلومات راکولی شي او کولی شو په اسانۍ سره ترې خپل معلومات ترلاسه کړو.
او یو بل ښېګڼه دا هم ده چې په چټ جی پی ټي سره موږ هم کولی شو چې زنګ ورته ووهو، ورسره د یو شخص په توګه خبرې وکړو او هم کولی شو ورسره مسیج وکړو، خپل ځوابونه ترې ترلاسه کړو. او معمولا هغه خلک چې غواړي یوه نوې ژبه زده کړي، هغه که غواړي مثلا اردو زده کړي، انګلیسي زده کړي، فرانسوي زده کړي، جرمني ژبه زده کړي، هره ژبه چې دوی غواړي دوی کولی شي چټ جی پي ټي سره په هماغه ژبه خبرې وکړي، د هغوی څخه پوښتنې وکړي، خپلې ستونزې حل کړي او په دې توګه کولی شي چې خپل د سپیکینګ یا د خبرې کولو مهارتونه لا پیاوړي کړي. ویکیپیډیا ډاټ او آر جي دا یو ویب سایټ دی چې په دې کې بېنهایته ډېر معلومات شتون لري. ویکیپیډیا د معلوماتو یو غني سایټ دی چې ډېری معلومات پکې مختلفو ژبو ترلاسه کولی شو. یعنې په دې کې په دري، پښتو، انګلیسي، اردو، چینایي، هره ژبه کې په نړۍ کې چې په خبرې کېږي نو په ټولو ژبو دلته معلومات شتون لري او ډېر زیات معلومات پکې شته. دا د معلوماتو د ټولګې په توګه تر ټولو منظم او غني پلیټفارم دی. خو د یادونې وړ ده چې هغه ځینې څېړونکي وایي چې د ویکیپیډیا معلومات کره یا دقیق نه دي، یعنې پکې لاسوهنه شوي دي یا په هغه دقیقه مرجع نه ده چې موږ بس هم په خپلو څېړنو کې ورباندې استناد وکړو او استفاده وکړو. خو بیا هم د ابتدایي معلوماتو لپاره او د ابتدایي لوستونکو لپاره یوه ګټوره مرجع ده چې کولی شي خپل معلوماتو د زیاتولو لپاره ترې استفاده وکړي. pdfdrive.com pdf drive هم یو آنلاین وړیا پلیټفارم دی چې کولی شو په بېلابېلو برخو کې ترې مختلف کتابونه راښکته کړو یا هم پکې په آنلاین بڼه ولولو. یعنې دا د کتابونو لپاره یو منظم پلیټفارم دی چې بې شمېره کتابونه پکې شتون لري او کولی شو په وړیا توګه یې ډاونلوډ کړو، ترې ګټه واخلو. نو دا زموږ نننی درس خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وي. تر بیا ښې چارې.